الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوصل 55 نمبر آیت ده. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل دا منافقین دا الله سره دوکه کوي، الله بدوی ته د دې دوکي بدل ورکي، او چې کله دا منافقین مستودريږي نو دوی درانه سس پوس چې دا ودريږي او خلکو تریاکاری کوي، په حقیقت کې الله نه یادوي. دوی متردد پر خپل کار کې پمن د ایمان او د کفر کې، نه مسلمانانو ته منسوب دي او نه کافرانو ته منسوب دي. وس په دې آیت کې الله جل شانه فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بشک منافقان دا په اغلان دي تفقد جهنم کې. امام رازی رحمه الله وی دور د پارا دا و تفقید و درجی دي او سخ عذاب دا بدلان دي طبقی والا دا پاره. نو په اوله طبقه کې دا به ګناهګار مؤمنان وي، او په دې دویمه طبقه کې دا به نصرانیان وي، او دریمه طبقه کې به يهود وي، او په دې څلورمه طبقه کې صابئین، او پنځمه طبقه په هغه کې به مجوس وي، او په شپږمه کې به مشرکان وي، او د ټول نه چې لاندې کومه طبقه ده په هغې کې به دا منافقین وي. ځکه زیات نقصان دین ته دا منافقین رسوي، ځان مسلمان ظاهري او په زړه کې کفر ساتي. نو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بشک منافقین په هغه لاندې طبقه کې، درک الاسفل یعنی فی المکان الاسفل، په هغه لاندې ځای کې وي، یا فی الدرجه السفلى په هغه لاندې درجه کې وي، من النار دور، ولا تجد لهم او هرگز با تفیا نمومی د دوی د پاره نصویر امدادی. ها چې کم منافقین اغوی توبه ویستل او د خپل عمل اصلاح وکړله او نفاق پرېښودو او د الله په دین باندې او د الله فرسی باندې منګولې ولګولې، مضبوطې ونیو د الله دین لره، نو دا به بیا د مؤمنانو سره. نو الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې دوی توبه ویستله، واصلحوا او دوی د خپل عمل اصلاح وکړله، واعتصموا بالله او دوی مضبوط ونیو د الله دین لره، یا بحبل الله د الله رسی لره، واخلصوا دینهم او دوی خالص کو خپل دین لله د الله د پاره، فاولئک پس دا کسان مع المؤمنین د مؤمنانو سره وي، او وسوف یؤتی الله المؤمنین زرد چې الله به ورکي مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لی، او ما يفعل الله بعذابکم، الله سکه استاسو په عذاب باندې چې تاسو له عذاب درکې او په تاسو باندې خپل غوسه سړی. ان شکرتم کچرته تاسو شکر وباسئ، وآمنتم او تاسو ایمان راوړئ. شکر نه مخکې ذکر کو، ایمان وروسته ذکر کو، ځکه سړی شکر وباسي نو توفیق د ایمان ملاویږي، ناشکری کوي نو بیا کفر ته سړی چې اگر رسیږي. نو ان شکرتم کچرته تاسو شکر وباسئ، وآمنتم او تاسو ایمان راوړئ، وکان الله او دی الله شاکرا قدردانا علیم پوها. شاکر او شکور دا د الله نمونه دي، یعنی معمولی عمل وکي او ډیر زیات درجه درکي، لکه من جاء بالحسنه
فله 10 امثالها. چا چې ونی کې راوړ الله به الله د هغې د لسو نیکو اجر او ثواب دا به ورله ورکړي. او معمولی عمل باندې د انسان داغه گناهونه معاف کوي، داغه مغفرت کوي. ریاض الصالحین کې امام نووي رحمه الله یو حدیث ذکر کړی دی. یو سړی داسې د ونې خاخ په دې لار باندې راغلی نو دی کټ کړو. وایي د دې نه خلکو ته تکلیف دی. الله د دې سړي د دې عمل قدر وکړو، مغفرت یې والله وکړو. او بخاری شریف کې بار بار موږ دا روایت یعنی ذکر کړی دی. یوه فاجره فاسقه زنانه وه، هغه تږې شوې وه، ځان له اوبه راویست دی کوهي نه، هلته یو سپیم و، هغه هم تږې شوې وه، هغې یې هم اوبه راویستلې. الله د دې عمل قدر وکړو، د دغه ګناهګارې زنانه مغفرت دا یې وکړو. زمونږ په دې محدثینو کې یو محدث تېر شوی دی، هغه پخوا به دا حدیثونه په دې قلم باندې لیکلی کېدل. نو دا احادیث لیکي، نو په دې کې یو مچ رالی نو دا ورته قلم ودروي، دا مچ تږی شوی دی. نو هغه صحیح وڅکله. نو بیا چې په خوب کې ولید، وای الله سره سم معامله وکړه، وای الله خو نور هم ډېر زیات اجرونه ثوابونه راکړل، خو یو عمل مې دا کړی الله راته وویل چې دغه عمل د وجې نه ما ستا مغفرت چې دی دا وکړو. نو په معمولي عمل باندې الله انسان څه کوي؟ دا بخي او دغه مغفرت دا کوي. نو وکان الله شاکرا، دی الله قدردان. کوم معمولي عمل طرف ته ځي، د الله طرف ته ځي، نو الله ستا د دې عمل قدر کوي. علیما پوها. ان المنافقین بشکا منافقان فی الدرک الاسفل پاغلاندی طبقه کی وی من النار دور ولا تجد لهم او هرگز با تبیانم امید دوی د پارا نصیرا مددگار الا الذین مگر اغا کسان تابو چی دوی توبه ویستلا واصلحوا او دوی د خپل عمل اصلاح وکړلا واتصموا او دوی مضبوط او ولا بالله د الله رسول را واخلصوا دینهم او دوی خالص کو خپل دین لله د الله د پاره فاولئک پس دا کسان مع المؤمنین د مؤمنانو سره بی وسوف یؤتی الله المؤمنین او زردا چې الله باور کی مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر وی ما يفعل الله او سکی الله تعالی بعذابکم ستاسو په عذاب باندې ان شکرتم کچرتا تاسو شکر وباسئ وآمنتم او تاسو ایمان راوړئ وکان الله او دین الله تعالی شاکرا قدردانا علیما فها ان المنافقین بشکا منافقان فی الدرک الاسفل پاغلان دی تفخه کی بی من النار دور ولا تجد لهم او هرگز با تبیان امید دوی دفارا نصویرا امدادی الا الذین مگر آکسان تابو چی دوی توبوی استلا واصلحوا او دوی دخپل عمل اصلاح وکړلا واتصموا بالله او دوی مضبوط ونی ولاد الله رسول را واخلصوا دینهم او دوی خالص کو خپل دین لله د الله د پاره فاولئک پس دا کسان مع المؤمنین د مؤمنانو سره بی وسوف یؤتی الله المؤمنین او زردا چې الله به ورکی مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی ما يفعل الله سکی الله تعالی بعذابکم ستاسو په عذاب باندې ان شکرتم کچرتا تاسو شکر وباسئ وآمنتم او تاسو ایمان راوړئ وکان الله او دی الله تعالی شاکرا قدردانا علیما فها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله سمویل سموال پری باندې فور د عمل کولو توفیق راکړي. فلا رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کړي. الله دا سپارښت په فضل او په توفیق سره
الله ختم شو د دې څومره اجرونه ثوابونه دي الله مونږ ته راکړي زمونږ والدینو ته زمونږ استادانو ته زمونږ اهل عیال رشتہ داران ټول مسلمانان ته الله د دې اجرونه ثوابونه چې ورورسي الله د آدم علیه السلام نو اخله دی وخت پورې څومره مسلمانان او پښي الله دا غیر روحونو ته د اجرونه ثوابونه چې ورورسي الله د نبی علیه السلام روح ته او څومره حضرات صحابه کرام تم انبیاء علیهم السلام حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تابعین تبع تابعین او څومره اکابر حضرات او پښي دي الله د غیر روحونو ته د اجرونه ثوابونه چې ورورسي د ناستو کسانو کې نور څومره مسلمانان دي الله رشتہ داران او پښي الله د درس اجر او ثواب د غیر روحونو ته چې ورورسي الله په دې باندې موږ ته فور د عمل کولو توفیق راکړي الله دا زموږ د پاره سفارشي وګرځي الله زموږ خلاف سفارشي چې دغه مګرځي الله موږ ته سخت اسپار را روان دي الله زموږ دلته ټوټه پوټه سعي او مهنت الله دغه سفرونو لپاره ده الله ډېر انتهایی د وحشت سفرونه را روان دي الله هیڅ څوک مددگار ستاسو علاوه الله بل څوک نشته دی الله موږ درته لاسونه نیولې دي الله دې درس ته برکت الله دغه سفرونه راته آسان کړه الله دغه سفرونه راته آسان کړه الله خپل رحم را باندې وکړه الله ډېر سختي دي الله دا سختي موږ نشو برداشت کولای الله د دنیا سختي موږ نشو برداشت کولای الله د آخرت سختي به برداشت کو الله موږ ډېر کمزور یو الله دا درس ته خپل دربار کې قبول او منظور کا دا زمون د نجات ذریعہ وګرځوا الله دریا کاری نه موږ محفوظ کا الله دریا کاری نه موږ محفوظ کا موږ خپل مخلصان بندگان الله جوړ کا الله موږ خپل مخلصان بندگان چې دغه الله جوړ کا الله موږ ریاکار یو سیکار یو الله خطاکار یو الله زمون په ګناهونو باندې د عتق قلم چې دغه راکاګه الله خپل مخلصان بندگان چې دغه موږ جوړ کا الله دې علاقه څومره خلق دی الله شریع حاجاتي خپل خزانه غیبن الله شریع حاجات پورا کا الله څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کا خصوصا د غاجي سبلور بیمار د هسپتال کې دا نو خصوصا دعا ورته وکي الله دې درس د برکت الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کا نو څومره سپینګری څومره بیماران دي الله ټول ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کا الله څومره مسافرون دي الله ډکه منګول خپل کورون ته چې اغراوله په خپل کلی علاقه کې حلال رزق بندوبست چې هغه وکړه الله موږ ټول ته حلال رزق را لراک الله د حرام نه چې موږ محفوظ کا الله زموږ د ژوند په الله لعب کې تیریږي الله د الله لعب نه موږ راو باسه الله ستاسو دین سره زموږ محبت چې هغه پیدا کا ستاسو قرآن سره زموږ محبت چې هغه پیدا کا الله ستاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او طریقو سره چې زموږ محبت چې هغه پیدا کا الله کوم دعاګان درنو وختل دار لهم راکا کوم د ندی غختل الله هم را تراکا الله نبی رسول څومره د خیر دعاګانې غوښتلي الله موږ ته پوره خیرونه راکا الله کوم شرون نه پناه غوښتلي الله هغه نه ته موږ ته چې هغه پناه راکا الله د فلسطین مسلمانانو مدد او نصرت وکا الله ته حامی او ناصر شه اسرائیل امریکا نس او نابود کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه